که تاسو خیال وکړئ دنیا کې ډېر لوی لوی دولتمن خلق شته دی، الله دا توفیق هم نه ورکوي چې یو جماعت ته صف قدر وایي. الله دا توفیق هم نه ورکړي چې یو غریب ته یو وخت روټای ورکړي. الله دا توفیق هم نه ورکړي چې په یو خوار او نادار کلی کې یو کوه وباسي او د خدای مخلوق په اوبو په سیرا داغي دولتونه او داغي مالونه ټول شراب، زنا، کلبونه، ګډېده، د خزو د لونو د زامنو عیاشي دی باندې یا دولت یې خی ځانتا او د څوکیداری کوي. قران کریم کې لسمه سپاره کې الله فرمایي چې کم خلق دولت جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله، او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کوي، د دې سړي د مرګ نه بعد به یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، دا دولت به د جهنم په اور گرم کړي شي او د تندیله په داغ ور کړي شي، بیا به د ډډو له داغونه ور کړي شي، بیا به د ملا له داغونه ور کړي. دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړ چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشو نو اول دې ورته تندې ترش کو، نو فتقوا بها جباههم، اول به د دوی تندیو داغلی، بیا چې دویم ځل مطالبه وشو نو ډډه ډکړه ورته مخ ته واړولو، نو بیا به ډډو له داغونه ورکړي، بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشو نو شای کړه ورته، نو بیا به شاله داغونه ورکړي، او بیا به ورته ویل شي چې هاذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دولت ته چې تاسو د خپل ځانونو لپاره جمع کړو او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړیو، خدای تم نو ورکولو. دا هغه زما عزیزان، دنیا د آخرت د کروندې زیاده، آخرت د پاره کر چې دغه دنیا کې کی مرګ نه بعد نه کی، نو د آخرت کر یا په بدن کوي، مال و دولت در سره نه، د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای، خلب هغه د پاره استعماله الله حاضر دولتو د دولت خدمت به کوي. نو دنیا د آخرت د کروندې زیاده، دا قسمه کارونه بکې نو د مرګ نه بعد بستا آخرت خي. تاسو ته پته ده په دې قران کې یو قصه ده دغه ته د یوسف علی السلام قصه. یوسف علی السلام د پلار نورکو سلويخت کال او پلار یو حضرت یعقوب علی السلام سلويخت کال په دې یوسف پسې جړېدل، حتی کې دا د سترګو غاټي دا وبشو او د اوخو په شکل کې راوبه. علما لیکي چې یعقوب علی السلام خو ډېر لوی پیغمبر او دا دومره لوی امتحان کې خدای پاک ولې اچولې و دې کې راز داو چې دی یعقوب علی السلام ته یو ورځ یو سړی راغی و صاحب اوګه ما اوګه هغه ورته کېنا روټه تیاری. یعقوب علی السلام په سبل کار کې مشغول شه، دا سړی ته هیر چهیر شو هغه هم داسې اوګه لاړو چې اوګه لاړو نو الله ورته وی یعقوب علی السلام ته چې یعقوبا کدی سړی ستا دا روټه خړلې وي نو ستا په دې روټه به د سلويخ ورځې عبادت کړي وي، د طبيعه سلويخ ورځې د روټه ضرورت نه او ته دنه غافل شوي، د دې په بدل کې به د سلويخ کاله جوړو. نو د یو اوګینا د یعقوب علی السلام غفلت سلويخ کاله و جوړولو او غاټي ولا وبکړو د اوخو په شکل کې راتوي کړل. هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې
د انسان د ضرورتو نه غافل یو د هغې د مشکلاتو نه غافل یو چې زمونږ به سهای عزیزانو یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو هغه دوکه دا ده چې مونږ خلق دا خیال کوو چې د مرګ نه وروسته غالبا سړی په جنازه کولو خلاص یا د زیارت په ورځ ورپسې شپږ اته طالبان راوله او ختم وکړه څلور جمعې او سړی خلاص دا د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته یو عزیزانو یو عقلي خبره تاسو ته کوم تاسو وایي دا ستاسو د دې ځای فیصل کالونی غالبا نامه په دې کې یو سړی دی ستا برخلاف دی ستا ورسره نه لګي او هغه پولیس بوتلو ته به ورپسې تاڼې ته ورشي خبره کوه یعنی خپل برخلاف پسې به ته تاڼې ته ورشي او اخلاص به کړي یا به ته خپل برخلاف پسې کچرو ته ورشي او ضمانت به وکړي تو وایه چې د قرآن دشمن چې ونیوی شي او هغه آخرت ته لاړ شي او په دنیا کې ته قرآن ولولې او قرآن ته بیا وایې چې لاړ شه د دې سړي سپارس وکړه او دار اخلاص کا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي تاسو خیال را وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول په قیامت کې دعوا وکړي چې پروردګارا دا هغه قوم دی چې په دنیا کې ستا په قرآن پورې ټوکی کولې ستا په کتاب پورې مسخرې کولې ستا دین ورته ټوک او لوبه ښکاري عزیزانو بیا د دې مختلف صورتونه زېما مولای ما چې څومره دین سره ټوکی کړي ما نه به دومره مؤاخذه کړي امی سړی دی هغه څومره دین نه لرې وخت تېر کړی دی هغه نه به دومره مؤاخذه کړي برسر اقتدار طبقه ده او حکمران طبقه ده هغې د دین سره څومره ټوکې او مسخرې کړي دي هغې نه به دومره مؤاخذه لکه موجوده وخت کې وګورئ مونږ دا ملک د مسلمانانو ملک اکثریت پکې د مسلمانانو دی حکمران طبقه هر وخت مسلمانان په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هیڅ شی نه شو چې د اسلام دی څه شی لکه اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي ماسخوتن هم پکې راشي شپه هم پکې تېره شي تاسو کورونو ته هم لاړ شئ او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا 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 بیا سبا شو حلوا 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 بل سبا شو حلوا 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 پکې کال تېر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه کړه دا حلوا دی څه شی څه وضاحت خو یې وکړه څه تفصیل خو یې بیان کړه دا دی څه زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا 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 دا سړیتوب یا داسې شرافت عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریب سپین او تور خو نه پوهېږي سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې دا لکه بتا بتا بتکا بتا اړوند ورته بتا څنګه نو دې الګ د لاس داسې کړی دی او دغه بتې مخوکه جوړه کړې ده او لاندې پی جي ته لاس راکه بته داسې داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړوند چې داسې کترې دي وې زه ستا کور ته ختم لا نه ځم
وی چې ولې نه زی وی دا کیر خو ډیر کوک شه دی دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونخلي خیال هم راغی کیر دی او سپین شه دی او سپین څنګه لکه بتی پشان اوس کلک پلیټ کې کیر راوړې وې او ډوند ویلې چې لکه کیر څنګه شي فجی سب دا شه دی او داسې سکړې وې فورن به پوښي عرض میں داو چې کم شه د ذوق سره تعلق لري ذوقي شي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي بیان هر څومره چوکي زه استاد تم چې خوک شي جداسي په دې پټو کې او غنې کیږي او هغه غنی نه چې دی بیا ګوړوزي او هغه ګوړې نه بیا دسي چلو شي او هغه بیا میل تلاړ شي او میل نه په ماشين کې چینی تی جوړ شي او چینی راولې او بو کې واچو هغه بیا چسکی بیا خوک په دې بچر استا په سمجھ کې خوک شرانه چار څومره بیان درته کوم خوک چې څنګه او لګه چینی در کې مخله ته واچ خوک چې څنګه لګه ګوړه در کې مخله ته واچ کم سيزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي دین او اسلام ذوقي شی دی دیتا د بیان ضرورت نشتا اسلام څنګه شی دی اسلام دا شی دی چې الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ذوقي شی الزانیه والزانی زناکار سړی او زناکار خزا چې ونی وشو فجلدو او هيدا دواړه سلسل دوره دا اسلام څه شه دی غلونی وشو السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما لاسته وسکا خیال درا ذوقي شه اسلام دی دا شه دی چې غلبي او که خیری بیا بداسي چلی او که خیری بیا بداسي چلی او که خیری بیا بداسي برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بنچونه جوړ کړی دي مارشل الله اورډیننس لاندې شریعت بنچ چې کومه فیصله وکي مارشل الله اورډیننس ته بدا اجازه کی چې هغه مسترد تاسو خیال راغی عرض میں داو چې اسلام ذوقي شی دی دا باول په خپل ځان حاوی کړي په خپل ځان اغه نه رستو بیا چې ستا پلاس کې وسو طاقتو بیا به په ملک حاوی کې د ملک او زوم دعا کوم دا ټول مليان لګیا دي خدای پاک د دې ملک قانون اسلام کې نو زه حق بجانب زکه چې زما وس کې نشته تاسو په امين وای چې مولا دعا کوي تاسو امين په وای تاسو حق بجانب یې زکه چې ملک شری نظام را وستل نستاسو وس کې دی نه زما وس کې تو وای چې موجوده حکمران طبقه اغا کعبه تلار شي او دعاو کی چې خدای د پاکستان قانون قران کې اغا جی دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قران کې د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس دو بولاس کې نیولې دی ډک ګلاس او زویم چې یا الله وبرکه یا الله وبنشتا او زویم یا الله وبرکه نو دا خو صحیح خبره اوس ګلاس ما لاس کې نیولې خله سره او زویم یا الله وبرکه یا الله وبرکه تاسو ته به وقوف نه ښکارا چې لکه خله سره دی ګلاس نیولې دی خو خله ته کا کنه تاسو پوه شئ الله تبا دا هغه شی دعا کې چې کوم ستا په وس کې نه کم شی چې ستا په وس کې دی انسان مجبور محض نه دی که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي په قیامت کې داغه نه مؤاخذه چې دا یقیني ظلم دی ځکه چې درمیان قار دریا هم چې بندم کر دی باز میں گوئی کہ مکن ہوشیار باز دریاب کې دی غو پکړې مې موراتوي چې لمنیم لم دی مکن دا خو ظلم دی انسان مجبور محض نه دی انسان ته الله د خپل ارادو اختیار ورکړی دی چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر کدی خوښ شي مسلمان شه کدی خوښ شي کافر شه او په اسلام کې دی خیر دی او په کفر کې دی خیر نشته زما عزیزانو دو مسلمان قوم ټول دور دب چې دی هغه به دې د پای چې د ملک قانون قران قران دمونو لنه دی راغلی قران تبرک حاصلولو لنه دی راغلی قران دل نه راغلی چې ته منډي لمه خبوزه او قران لاندې تیرا کې چې اوچا دا خدای د بلار به پنرخه خرڅه کی یا سړی بیمار شه
او قران په وای چې خدای جوړ کی یا سړی مړ شو قران ورپسې وای چاله اوس اخلاص کا په قبر کې نه قران دنیا لراغله او دنیا کې د مسلمان د ژوند آئین او قانون ستا ټول نظام زندگی چې دا داغه قانون هغه په قران بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قران کم رنگ کی دنیا ته پیش کړي دي هغه ټول نقشې موجودي عزیزانو زمونږ د ملک یو بل کار په دې ملک یو اسلامی نظریاتی کونسل یا مشاورتی کونسل ناسته چاغي کار داده چې اسلام له ترتیب ورکړي ز قطر تطلما کراچۍ جاز کې را سره یو منبر داغه ناستو نو ما ورته وی چې الکه تاسو څه کار کوئ وی چې مونږ خو د اسلامي دفعات ولا ترتیب ورکو اسه دومره به تاسو ماشاءالله پوهیږئ ما وی ښا یو بزرگ پلاره تیرې د شیاګانو په کلی ورغه نو شیاګانو کلی کې لګیا دي هاي 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 یا حسین شاه حسین یا حسین شاه اوی دا څه چل دی نو یو شیعه ورته وی چې وړوندې پستر ګو دا محرم نه دی امام حسین په دې میاش کې شهید شو هغه وی ښا 1400 کال پس دوی ته اوس خبر راغی امام حسین خو 1400 کال وشو چې شهید شوی دوی له اوس خبر راغی هاي پی ټي جوړ کړ نو مارتل خا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانم په بے ترتیب اسلام کې تیر وا د ابوبکر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو د عمر خلافتم په بے ترتیب اسلام کې تیرو د عثمانم په بے ترتیبه د علیم په بے ترتیبه ائمه اربعه چې دي دام په بے ترتیب اسلام کې تیر دي 1400 کال پس اوس تاسو اسلام له ترتیب ورکو په دې ملک دام شته لوی لوی خلق دے اللہ دے وی تورا گیرا میں شوز پی نز حیران یما تورا گیرا میں شوز پی نز حیران یم چی رحمان لا نعاقل شن بالغ الکان زوانان شو بوډاګان شو مړ شو مونږ کې عقل را نه د دنیا لالچ ار سره په خپل خپل زیړون کړي دا موجوده وزیران چې اوسې جوړ کړي دي دا خیراتی وزیران دوی چې چرته افتتاح تلار شي کینچی ور سره دوی سره نور څه نشته اسنه سکار لور نشي دوی سره د کینچی نه بغیر بل څه نشته چې دی را پاسي او تقریر کوي خلق ورته دا مونږ غوندې مورمړي پلارمړي ورته ناسي مونږه چاته کینو تاسو په دې لار دا ګډوري چرواني دا پته ګډوري ته نه لګي چې دا مې خپل دې کپره دې خو چې چا پملا ولا لاس کې خو به आवाज ورپسې کوي چا چې ورته واخو خزول هغه پسې به आवाज کوي ګډوري خو پیژنې کنه نو ګډورو باندې دا ټریو کوي چې کم یو سړی ور سره شنو واخه پلاس کیو او ورته دا سیو خزول هغه به نو مونږ دغه ګډوري پته لګي چې دا واخره ته دوستونی او دشمنی خو به आवाज ورپسې کوي مونږ ورته ناستو وېرونو تاسو ځای باندې کې نه خپکه گئی ما اسلام را روان دی اسلام را روان نو زه وایم چې اسلام خو را روان نه دی اسلام 1400 کال وشو چې را رسیدلې دی را روان خو په درویش کال کې جناب محمد رسول الله په غار حرا کې ابتدا شوی وا او په جبل رحمت باندې خاتمه وشو اقرا بسم ربک الذی خلق دا ابتدا د اسلام وا او اليوم اکملت لكم دینکم دا خاتمه د اسلام خدای چې کوم شی ته مکمل ویلی تو اس ناسته وغه کې نقصونه پیدا کړي او چې هغه کې نقایص دي زوله ترتیب ورکوم خدای وی اليوم اکملت لكم دینکم اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم اے پیغمبر پنن روز باندې ماستا دین مکمل ک
واتممت علیکم نعمتی او ټول نعمتونه مې در باندې تمام کړ ورضیت لکم الاسلام دینا او غره مې ک تاسو د پاره دین اسلام. خبر خلاص. مسله د څه وخایي جزئیه د څه وخایي چې په اسلام کې داغه حل نه دفع او داسې وخایي چې په اسلام کې داغه حل نه دفع داسې د پیرنګي جوړ کړه قانون د لاډ میکاله داغه دفعات خو 200 کاله پاکستان او هندستان ور سره منلیو او نقص پکې نو د لاډ میکاله قانون چې کوم د انډیا د پاره جوړ کړو او د الله او د محمد رسول الله قانون ناقص ته اوستبه والا ترتیب ورکړي. نو زما عزیزانو ملک ټول فراډ او دوکا دا. اور ڈاکٹر اقبال وہی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اے پروردگار ادا سادہ مسلمانان کم خالارشی بادشاہان پا بادشاہی کے ٹگان دی اور درویشان پا درویشی کے ٹگان دی. ز درویش ماں پا جماعت کے ناستم پا خلوت کے ناستم ما ستا جیب لا ڈاکہ تیار کرے دا کار میں بل نشتستا پا جیب دا ڈاکے اچولو نہ بغیر پا جماعت کے ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر پا تخت بادشاہ ناستم کار میں بل نشتا پتا دا ڈاکے اچولو نہ بغیر. نو یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری کی بس ددی ملک حال بد سی انجام بیت سے کم ملک کی چشپاو رز دین سر ٹوکی کی دین سر مسخری کی دین یو مخول گنلیش د دین بیان اغه اور دو تدا خلق تیار نہیں د دې قوم انجام بچي د دې خلق انجام بچي کیږي بچي. زما عزیزان جماعت اللہ توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت جوڑ خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خو جوڑ شو خو زاړه زنگیان ځان نه جوړنه د دې علاقه خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک کو غالبا په دې ائمه کې یو امامو الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډیر خوشاله الله ورته فرمایل چې ز په دې ډېر خوشالېږم چې زما بندا د قران تلاوت کوي. عزیزانو چې لږ اوسګار وخت درته ملاویږي قران وایي تلاوت کوي. عبد الله ابن مبارک حج نه روانو یو بوډای خزه پلا راولي د بوډای باندې چې ویلی دا نو هغه سلام په واچو بوډای ناسته دا ببره غونې شړای په ځانه چولې دی ورته وای السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ورحمت الله. بوډای د سلام جواب کوي
ورته وی سلام قولا من رب الرحیم. د سلام جواب د قران یو آیات وی او عبد الله ابن مبارک ته وی. عبد الله ابن مبارک ورته وی چې چرته نه رالی. نو دا بډای ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبد الله ابن مبارک وی ز پوه شم چې دی بډای نه لار غلطه شوې ده. د بیابان کې ناسته ده لار ته غلط. ورته وی زی کوم طرف ته بډای ورته بیا د قران آیات وی. ورته وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. عبد الله ابن مبارک وی ز پوه شم چې دا بډای د حج نه اوسګاره شوی دا اوس بیت المقدس ته ځي. نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشوې چې تاریان ناسته. بډای ورته بیا د قران آیات وی چې ثلاث لیال سویا دریش په مې. عبد الله ابن مبارک ورته وی چې ستا دریش په دلته وشوې نه تخریت سره. نو بډای ورته وی چې هو یطعمنی ويسقین. والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای وبم را کوي او روټای برای کولې شي خدای کنه. مونږ خو روټای پسې منډي وو چې ته د خدای شنو روټای به تا پسې منډي وو تا پسې چې ته د خدای تا د بنده در پریخو روټای به تا پسې منډي. تا د بنده سره پریخو روټای به تا پسې منډي. قطر تا چې زتله ما زما مرګرو ما ته وی چې دا سفیر سره ملاوي. ما ورته وی چې ما سکار دی چې د سفیرانو سره ملاوي. زملما ما که د سفیر شوقي دلته دی راشه کنه ما سکار دی چې د سفیرانو پسې ګرځم. وچنا خبره ده ما دا ډوخه خبره ده نه. سفیر ته دا خبر اورسېده چې مولانا صاحب دسي وي. نو خسړی وا په خپل راغی. ما ته یاره تا دسي ولی ویلي دي که زما ځای ته راغلی وی نو بده خو نه وه. ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې ته زما دربار ته کله کله راځه. نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے. اورنګزیب په خدای می دی قسم وی زد یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم. نو اورنګزیب بادشاہ د زمانه خپل غلام غنما. نو ما ورته سفیر صاحب خبر ادا چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه و غواړم. خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نه او چې زستا زه ځکه زه غریب مولایم. غریب سړی د سرمایدار په دروازه کې ډېر بدکاری او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر خخ کای. دام ووري مالدار خو بیاي یا دا اوس خار نه چې بار کم خلق روزي دا مالدار دي. دا ووري کې یو غریب سره نیکی کول غواړي نو غریب ځان ته مرا غواړه کور ته مرا غواړه جواب ورپسې مکوا. د شپې بوزای وها بوزای او نیمه شپه کې ورشه او دروازه ورته وټکوا. پیسې وی کوړې وی کغړې وی کچای وی کچینی وی دا سه پندو کې ولا ورکا ته سوکه وای زئی سوک نه د خدای بنده او تعالی می دا شعر وړل د بسره چې دی اون پیږي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پاغه خدای باور وکړه چې ته د خدای په نوم ورکړو کې او په دې خلاص ورکې او د ګستم پتهونه لګي دغه څه بچا ته پته نه لګېدلې او د قیامت پر ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځ وباسي او جنت ته نن د دنیا سرمایه‌دار خو خلق ځان ته راوړي اعلانو کې چې پلانې زکات ورکړي نو چې زکات پسې ورشي نو درې به سوکه درکړي او 10 روپۍ درکړي یو درې سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکړي په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار دی د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شان په هغه ورځ زه مالته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به درې سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي ایو سړی ور سره سچېړو کویل ویلی سیوې تړي نو زه ورنږدې شم ما ورته لاجی صاحب ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا د دې 10 روپو په عوض کې چې تا پې سړی وتړلو نو دا خو به یو سات تړلی چې ته به پې 100 کاله تړلی کې بدبخته کمبخته دا ورکړه دې ته وایي شکر وباسه شکریا ادا کا دا هغه چا چې ته ورله څه یو څه هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت دی دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خوله کې نوړی اچول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب هیڅ احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځ بی بی فاطمه وې تبه مې شوې ده